ځپونکې پرېکړه د انقرې په څیر څو نور ګامونه اسرائیل مهارولی شي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي ترکیې پرېکړه کړې چې غزه کې د اوربند تر ټینګېدو پورې له اسرائیلو سره ټولې سوداګریزې اړیکې پرې کړې. هغه زیاته کړې چې تر ترکیې وړاندې کولمبیا هم له اسرائیلو سره ډیپلوماتیکې اړیکې شلولې وې او ځینو نورو هیوادونو هم د اسرائیلو پر ضد او له فلسطیني بېګناه او بېدفاع وګړو څخه په ملاتړ کې ورته ګامونه اخیستي وو. خو د ترکیه او کولمبیا پریکړې ځکه د پام وړ دي چې کولی شي په رښتینې ډول اسرائیل له فشار سره مخ کړي. په تبصره کې د رسنیو د راپورونو له مخې ویل شوي چې په اسرائیلو کې د غزې د جګړې له پیل سره سم د توکو بیې لوړې شوي او د ترکیه او کولمبیا په څیر اقدامات کولی شي اسرائیلو ته نور هم اقتصادي حالت سخت کړي. مبصر د خپلو سرچینو له قوله ویلي چې د ترکیې وروستي اقدام په صهیونیستانو کې اندېښنې ډېرې کړي او هڅه کوي د خپل اقتصاد د روان ساتلو لپاره نور نړیوال ادرسونه پیدا او د ترکیې تشه پرې ډکه کړي. د مبصر په اند نورو اسلامي هیوادونو او غیر اسلامي هیوادونو ته پکار ده چې اسرائیلو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې ونه پالي ځکه دا چاره کولی شي اسرائیلي رژیم تر فشار لاندې راولي. مبصر وړاندې ویلي چې له هوایي حریم څخه د اسرائیلي او یا هم اسرائیلو ته د تلونکو او راتلونکو الوتکو د استفادې مخه نیول، سمندر کې مزاحمت کول، سوداګریزې اړیکې پرې کول او له خپلو هیوادونو څخه یې سفیران او نور سیاسي استازي شړل د صهیونیستي رژیم پر مخ درنه څپېړه ده. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي چې پر اسرائیلو د فشار راوستلو ډیر چانس له اسلامي هیوادونو سره دی ځکه د اسرائیلو کابو ټوله سوداګریزه لاره پر اسلامي هیوادونو ده او له فلسطین څخه د ملاتړ په برخه کې باید له دغه چانس څخه استفاده وشي.